حضرت موسی کلیم الله علیه السلام دا الله ډیر لوی نبی دی. دا سوش په زمونږه ترجمه کې دا غي واقعه روانه ده سوره قصص کې. موسی علیه السلام ته الله فرمای وفتناک فتونا، ډیر د لوی امتحانات دروازې ور باندې الله کلاو کړي ابتدا نه والا. خو دې کې زمونږه د تفسیر علما فرمایي چې د سوره قصص کې الله رب العالمین د موسی علیه السلام په تکالیف باندې الله خپل محبوب ته د صبر او د تسلی یا دهانی کې چې محبوب تم ګوره صبر کوا، زه امتحانات راولم په نیکانو خلق باندې، په خپل پیغمبرانو باندې. موسی علیه السلام د مور هغه کې چې الله دنیا ته راښکارا کو، نو په دغه وخت کې لوی ډله د فرعون یو دام منتخب وا چې هغه به د کلی کې تپوسونه کول چې کوم ځای کې ماشوم پیدا شي ول ته ماشوم مونږ ته اطلاع راکوي چې د بنی اسرائیل زوی وشو قتلوي فورا. د دې پاره د څو کسانو ډلې جوړ کړي. موسی علیه السلام مور چې کله دا ماشوم شنو وي د ماشوم فطرت دا دی نر ماشوم چې دا جاړي आवाज وباسي، نو عزت د موسی علیه السلام مور د دې مخ مبارک د خپل پتون تر واړولو چې داسې आवाजونه کې چې باري سګوانه وري. او د عام ماشومان د موسی علیه السلام تخلیق جدا شوه دی. هر ماشوم چې اوشي د ماشوم پیدا کېدو سره زنانه په دې باندې پويږي، لیکن موسی علیه السلام او د سردار کونین متعلق د دواړو دا راځي چې الله رب العالمین د قدرت په لباس باندې دواړه پټ کړیو. بس موسی علیه السلام مبارک د مور اراده را و چې زړه د خله راوړم په دې ځبانه چې دې आवाजونه کی. د موسی علیه السلام الله رب العالمین د خپل نبی شان بلند ساتي چې مور را اړې د موسی علیه السلام د خلی مبارک نه درې کلمات اوتل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا کلمات د موسی علیه السلام د خلی نه چې را اوتل نو مور حق حیرانه شو چې دا دې سوې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. تاسو الله پاک سره زمونږ بار بار بوتله کا د بیت الله شریف په دې خلاف باندې همدا کلمه لیکلې ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بخاری شریف حدیث مبارک دی چې دا داسې کلمات دي چې په جبه ډېر واړه لګ لګ راځي، یعنی په جبه باندې په خوله باندې ثقل نه پیدا کوي، خو دومره درانه دي د الله په تله د میزان کې چې څه د وزن انتهایی نشته دی. معزز مور د موسی علیه السلام تعالی فرمایي واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فی الیم فالقیه فی الیم. موسی علیہ السلام مور تعالی وحی کی الہام کی اید موسی کلیم اللہ مورے اید عمران تبرا خپل بچے دی دریاب تا صندوق کی بند کو دریاب تے اغرزوا. موسی علیہ السلام مبارک می صندوق کے بند شلو دریاب تے اغرزولو. اللہ رب العالمین ورسر وعدو کړل اے زما د کلیم مورې دا بچې د وتا ته واپس راولما. دای ورته پدې تسکین زړه دا خبره ملو شو د غرزه دو سراج دا وګرځوا واپس ته راولم. مور د موسی علیہ السلام قتلو مریم بنت عمران ته وی اے زما بچی ما خود اور صندوق بارو غرزول دی پس روان شا. وګوره بچی چیزی لری تی نزا فبصرت عن جنوب لری نور تا ګورا چې څوک در باندې پوی نشي ګوره. الله کریم فرمایي واصبح فؤاد ام موسی فارغا. الله رب العالمین فرمایي سبا راغه په مور د موسی باندې په داسې حال کون کی چې د موسی علیہ السلام د مور نا ټول ذکرونه هیر دی. یو د موسی علیہ السلام ذکر کوي د ټول اذکارونه د موسی علیہ السلام د مور سینه بالکل محفوظه ده. د چا خبره کوي نه د چا ذکر نه کوي. یو د موسی علیہ السلام یاد ور سره ده چې زما بچی سره باس شوی وی صندوق په دریاب کې. بس دا مریم بنت عمران ور پسې دا روانه ده زی ور پسې لری نه وته ګوري. صندق الله رب العالمین د موسی علیہ السلام کور د فرعون تسید کړلو. کلا چې دنن لاړو د فرعون ټول خادمانی وینځي
الله رب العالمین د دین وړاندې دریاب غاړي ترا وصلی پدی نهربان دے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مبارکم ناستا دا خادمان امناستی دی خبری کی یو بل سرا موسیٰ علیہ السلام شان در تبینم بید امت خبر ترازم درتا ما آیات ویل آگی خبر ترازم دا ولی غور دے و بلند امت تے او موسیٰ علیہ السلام ولی وچ مام دی کراولا موسیٰ علیہ السلام مبارک صندق دنن اللہ بی بی آسی آواز کی دا صندق را بہر کی اوی صندق بہر کی خود لو چکلے صندق نصر مبارک کو لو کرلو دا موسیٰ علیہ السلام دا صندق نے وعالی شان خوشبوئی چار چاپے رخور شلا موسیٰ علیہ السلام گتا مبارک خلقی نیولے دا او پا تبسم کے پروتے اللہ اکبر صندق تا گورا آغا معشوم بچے دا مور نہ جدا دے لیکن اللہ رب العالمین خپل کلیم تو اے کلیمہ خاموش پروتو سا بی بی آسی اور توی دا بچے زر زر را پاسوی بی بی آسی اور تلاسونا لان دخ کتگل پا بسم اللہ باندی حضرت موسیٰ کلیم اللہ را بہر کرلو موسیٰ علیہ السلام بی بی آسی تلی دلا زرماشی تیخ پلیقی کی طرح واغستلو بی بی آسی اور توی زر زر کپڑے ورتو گورا دا بسمر ہو گئیوی دے باندی بسمر تکلیف تیر شویوی زر زر زنان پیدا کاچ دی تسینور کی دیکھ پلزان ترانیز دی کی دے بی بی آسی بچی شوی ندی بی بی آسی بچی راوڑی ندی ماشت پا منڈا منڈا باندی گوان کی آواز کئی سوک دا سشتکنا یو زنانا پکار دا چی دا بی بی آسی پا کور کی او معشوم لسینور کی بس زنانا زر زر اگر زیدلی ہر سرے رازی دا باچا کور دے ارے وہ جمالا پا کی محبوبیت و مقبولیت پیدا شی سدی مقبولہ ہی مدلتا ارے وہ زنانا چی رازی بس چاگے سینی ترانیز دی کی موسیٰ علیہ السلام تے مخوارے یہ دا سنگ چل لے مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا مبارک میں یو گھٹ کے والا دا کل رور تگوری کل دا اللہ رب العالمین فیصلی تگوری مریم بنت عمران حیران دا سترگو کے اخ کی زرازی بی بی آسی تے آواز اکللو اے بی بی آسی زمن پکلی کی او زنان دا دیر او خیار دا آغا دیر قابل دا کم معشوم چی تینالی آغای چکم دے تجربی سرا زان تریز دی کولنشی ورطوی بچی زر لالشا زر زر را والا اپا منڈا لاڑا مورتوی اے گرانی مورے بچی صندوق خستا ڈارک لاڑو فرعون کرا او دا فرعون پکور کی دا موسیٰ علیہ السلام دا صندوق سر کلاو شو عجیبی مینی وربان دی خلق اخکار اکڑلے دیری زنان را جمع شوی دی خود چا زانتا موسیٰ علیہ السلام روح نورزی چاہتا ورنیزدی کی گینا اے گرانی موری ما ورطا تخودلی زمانم خبر دینی اغسطلے وی نا 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 مرچو سنانا دا وی خب بچی ورور دی سنگو حالا دی سنگو وی موری دا گت خلیق دا کٹا گوتے خلقی نیولے وا او لگے دائر اولا وی نور خو ٹکو وی آو ٹکو وی حالات سنگو سو خولا برنگ را برنگ نو وی نا وی موری عجیبہ خبر خدا دا وی چی کلف بی بی آسی دا معشوم رواغو سنو فرعون عام راگے ورطوی دا سکے ورطوی چی دیخ کلے معشوم دے وی فرعون ورطوی چی دا بس ما استاد پارا دشمن شي هغه ورته وینا دا بچکم دې ځان د پارا او نتخذه ولدا ځان د پاره بچک ولد ونیسو او استاد پارا بوي ما د پارا بوي آیات مبارکه داسې دي وای فرعون ورته د قار ویلي چې ولکی استاد پارا بوي زما د پارا نه دي پړې خړلې وجه عمدا بوي چا د چا نه یریګم خو فرعون غي کیونی ولو وای ډایرکټ موسیٰ علیہ السلام پا معشومتوب کے فرعون تا گیری تلاس وروا چول موسیٰ علیہ السلام کو جلالی پیغمبر دا معشومتوب نم جلالی دے آسی ورطوائی وی دا معشوم دے وی دا سرنگ معشوم دے زما گیرے ونی ولا وی جبرائیل علیہ السلام اغی ورطزر
مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی وای زر ورته جبرائیل علیه السلام راغی په یو لاس کې ورته په یو لوخي کې ورته سکروټی نیولې بلکې ملغلري او یا دا چې وای آسی ورته چې ګوره دا معصوم دی ته ځا ملغلره او سکروټی دانه پیژني ته ګوره دا دواړه زور تنیسم چې دا کم تلاس وروړي وای دواړه لاس ورته ول جبرائیل علیه السلام راغی د موسی علیه السلام لاس راواغسو په سکروټو باندې کې خود هغه زر د الله جبه ته کړو خلې ور باندې اوسه جبه مبارکه ور باندې اوسه زیدل وای تا ته معنا ته معصوم دی دا څه خبر دی تاسو یې زما ګری ته الله سره واچو ستابو 10 مات کې خلک صبر وکا ته غو ځان د خیر د پاره د خلق مړ کړل بلا معصومان دی الار کړل خو چې د چا نستا خوف او یره دا هغه هم دغه بچی دی ان شاء الله تعالی په پته ولګيږي الله رب العالمین د موسی کریم الله علیه لوی واقعا دا نه بیان مقصد می د موسی علیه السلام د معصومتوب بیا د دینه بعد بل امتحان داړو به امتحان دی سمندر تلاړو الته په دې امتحان کې الله پاس کوم د موسی علیه السلام چراغلا چې کله اولیدل وې د موسی علیه السلام بچی دی خامخا په ایمان وي یوې زنانه تنور سره اور بل کړی وي روټي پخې او دلته معصوم په جړاشي او دا معصوم لږ داسې دی نه هغه سای ډیره تیز ډیر اوجاړي به داسې आवाज نشي استله افسیلی کوي نو چې مور ورته راشي کله چې دې کې ونیسي بچي تا نه زار او تا نه قربان او دومره ټیم کې بچي په دې سبو د مور ما ده سوې تا نه زار او تا نه قربان او به خو دې وخت کې د زړه د مور هغه به اختیار دا आवाज راوباسي د موسی علی السلام د مور سلام داو کله چې بچی نه لاس چا پیر کړلو بچي مبارک ځان ته نږدې کو بچی مبارک ډایرک د مور سینه واغستلا د موسی علیہ السلام د مور زړه الله وي منګه مضبوط کړلو منګه کلک کړلو دې د پاره چې زهارون کی موسی علیہ السلام مبارک مور کو بی آسی رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي وصلی الله ورته وی چې زوست ورته چې زتنه لکه ورته دا خبره الله ورته دا غي په یره وې زه خو زما وې ته چیر دا دلته دی معصوم درازا سینور کوا تعالی موږ وظیفه درکوي دا څه چل دی چې الله خو ویلو چې زه واپس کوم درته تعالی به واپس د کور تراولم ول دا څه چل دی چې زم کور ته زمانه ور مشل کارونه وی او دا څه چل دی چې راتل نشم کله دا معصوم وګه کېدلو چاته ورکو مال به راوړي بی آسی وې ډیره خلا لاړه ده دی خو الله رب العالمین زړه مضبوط کو یو ورځ معصوم راوستو به راوستو نظر زر خو معصوم کله کله جاری بی آسی فیصله وکړه اے د عمران تبرا دا معصوم ځان سره سنبال کا زبد ورځ رازما خادم برازی مال بیرا ولی شپکی بیتا تراولی کده ورځ وګه کې دلو بیا بهم در تراولی وی ډیر خدا زما خو خدا شپکی وی موسی علیہ السلام د مور سره ود دے نیمه شپه دا موسی علیہ السلام ته مور را پاسې دلا د موسی علیہ السلام چهره انور مبارکی په نظر را نغللا موسی علیہ السلام ته یو ګډ کې پروت دی د عمران ټبره د موسی علیہ السلام مور مبارک می سر را پور تکړلو هاي زما بچي سشلو فورن ودانګل د خپل ځان نه بستر لري وګرځولا او په منډه منډه باندې حیران ګرځیدلا چې ویل دل په یو ګټ کې موسی علیہ السلام د چا سره لګې دې مشغلی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ په نظر راغلا اے دا خونی مشفدا زخو مور دل تپرتی ما دا بل مور کم زین پیدا شلا بی آسی ورت آواز اکڑلو ورتوی اے دا عمران تبرا زپزان پویا نشما ستاسی خود کور دروازیشتا دینا زپزان پویا نشما دا شاہی محل دل تراغ لما ما تدا بچے یادی دلو خدا میں نغختل چیت د خوب اوزی ما پغی کراو آغستلو او دی ما سر وڑے وڑے خبر شروع کڑلے موسیٰ علیہ السلام ورہ اللہ پاک دا سے لوی نظام دے دا باچا خدا دا موسیٰ علیہ السلام دا مشغلہ دا پارا بے پزان دا شپین پوئی گزان ور رسی دا سے مین پی اللہ وروا چولا چوز داغی خوب بے آرام کم
فرعون چې را پاسېدلو چې ګوري بی آسیه نشته، ورته ویل دا اولې کم خاطلې وي؟ ورته وی دا ماشوم ته ورغلی وم، و یا دا ماشوم دلته راوله او یا دلته ورته کوټه برابره کا. الله رب العالمین هغه څه کوي چې د انسان په سوچ او فکر کې نه ګوري. موسی علیه السلام باندې د امتحان بل دروازه بیا رستو کولاویږي. مور د موسی علیه السلام سترګې په الله یې کړې. الله وی زستا سترګې په خوم خو سمندر ته لړکا. مؤمن باندې به امتحان راځي، رسو ور باندې بیا خوشحالي راځي. بهر حال نور واقعا نه بیانوم، مقصد مې موسی علیه السلام د ماشومتوب امتحان دی. بیا د دینه بعد لوی امتحان پیدا راغی چې پلار باندې موسی علیه السلام بتلو نو عجیب حالات براتلل. یو ځلی یو فرعونی قبطی هغه یو بنی اسرائیلو یو کس سره جګړه ده او بعض علماء لیکلي دي چې دا کس وی دا لرګو پنډ را پشا کړو، ډېر درون پنډو او دی قبطی ورغلی دا خپل بمړو زما بم به د پاسه دی دا بمړي ناغه ورته ویل چې خدای بندا خپل پن می خپل درون دی بس دا خپل به وګرځم دا ستا به یوسم خو دواړه خو نشم ویل نه دواړه به وړي زه در باندې وړم خو ول وړای نشم. ناغه ته سپېړه ورکړه او ډېر زیات سخت وګرځولو. موسی علیه السلام چراغ ویلی دل ورته دا ولی وی دا خدا شل خپل پنوړې نشم ډېر باندې بل را پشاکو وی دواړه به وړي زم دا یو به یوسم دا بل. موسی علیه السلام ورته ویني ته څه تندروالي خپل پن دی وړه کنه وی ستا په کې څه کار دی زه خپل کار کوه دا زمون غلامان دي چې څور باندې کو هغه بکو ستا زمون په کار کې کار نشته. موسی علیه السلام ورته ویل د سړي بچی شه بداسې سوګي ورته داسې کو هغه لاندې چې کوم د خپې ولا پولې سره وخړلو حربي کافر لاړو مردار شو ختم شو. موسی علیه السلام ول داسې چلو شو سل پار روانو داسه مسله راغله. موسی علیه السلام چتلو مختا ځان ډړې تکو سبانا یا بل ورځ یا اته ورځې بعد بیا دا سړی لګې دی به قبطیانو سره لانجه ده او زمونږه یو تفسیر دی هغه لیکل دی چې دا خپل سامری و دا د موسی علیه السلام سامری نه چې هغه د موسی علیه السلام پیخې بیا کولې. اکثر د هغه چا نه بدل ته اور لګیږي چې تا د ډېر محبوبي ګوري چې ته بچا ډېر غیرت کې هغه بدل ته داسې کارو ګوري کنه چې دا زړه به بیا ودر دی ګوري دا یاد ساتي. دا موږ مخه ته واقعات پراته دي زه ته ځان ته خګنی دا سه بیا لګېده دا سامری چې لګېده موسی علیه السلام چې ولیدلو بیا ورته وی اے موسی راشه زما امداد وکا به دې سړی راګیر کړم پروندم ګور هغه یو نه خلاص کړم چې سره وخړلو مردار دکو دنه مې خلاص کړ. موسی علیه السلام خبره خو دې ښکارا کړ خدای دې بیړه غر کړه زما خبره خو پټه وا بس دلته وتا आवाज شو ورته وی اے موسی علیه السلام مزا کله پرېدا مصر پرېدا شام تزا مدین تزا لار بدلکا. موسی علیہ السلام روان شو مور پاتے خور پاتے رور پاتے. موسی علیہ السلام مبارک روان شو. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی چې موسی علیہ السلام پتن باندې یو جوړ جامې دي د میشتو مزل مخې ته پروت دی د خوراک سامان شته دی نه تر دې چې موسی علیه السلام یو ونې ته ولاړ دشت کې ونه د موسی علیه السلام پاڼه خوري. موسی علیه السلام دعا کی یا الله دې پاڼې کې خدایا زما د پاره رزق وګرځوا یا الله د دینه بدبوئی ختم کا یا الله د دینه امراض ختم کا یا الله زما د پاره سکون وګرځوا. موسی علیه السلام هغه پاڼې وخوړلې لیکن امتحان اگدیگی مدین تا ارسیدلو یو وندا یو دشتا دا خلق پکی لگے دی مالو نسرے مال پکی سریگی ہر سپکی خلق لگے دی یو کویا دے داغی نبو کرائی استلیشی سوزوانان یا سلو یا 120 کسان داغی نبو کرا اوباسی پا شرک باندے بے داسی او تلاو کے واری داغوی مال ورتراشی آغی تلاو نا اوبوس کی مال واپس لارشی گوری دیو دو جنکو مال دے آغا جنکیو مال را روان شی. موسی علیہ السلام دون لاندے مسافر ناس دے دا جنکی چی مال دی خواراشی دا جنکیو سرڈانگ دے بیا را منڈ کی بیا مال اوشڑی بیا را منڈ کی بیا مال اوشڑی
موسی علیہ السلام ورته راغی ورته وی اے بچیانو اے جنکو دا مال ولی شړی ورته وی اے کاکا جی دا خلق زمون مال نه پریدي دا د کلی بدمعشان دي دا د کلی لوی خلق دے کبرجن خلق دے دی د مازیګر پوری مال خپل خړوب کی د مازیګر نه بعد بیا وزدا خور میرا شو بیا کس او پاتې خپل مال ورته راتاو کو او کنه زمونږ مال پتند باندې واپس کور تلار شي ورته وی خډېره خلا زبچیانو تاسو التکی نه موسی علیہ السلام راغه کوي ته ودرېدلو خلق ورته رال ورته وی خوښ یو رانه شه دی سو میشت مزل اوچ کلک بدن موسی علیہ السلام چې پړی ته زور ورته کو په یو ځان باندې داغه 120 کسانو بوکا هغه په یو ځان باندې را اوستله ټول وی الحمدلله بوکای بهر واړه ولا مال راول او دې ته ویل کمال امراغه سرمنه مباس یو مال نه راول هغه مال خروب شو خلق جنا کیم حیران شو خدای پاک دا خو جی بس اړه دې مال ورته خروب ورځي مال بوزي هغه جلال پلار ورته شعیب علیہ السلام ورته بچر ډیر وخت راغلی وای آو بابا جی یو نوجوان خو ډیر زیات سفر والے داسې اوچ لرګې ته جوړ دی اوچ کلک شوی بالکل او هغه راغلی او بس پته نه لګیدله زمونږ مال ته اوبه برابر کړی مونږ یې پرې خودلو زمونږ مال اوبه اوس کړی او بیا راته ویلې ځئ خو بابا دا سړی مسافر دی وایي زر لاړ شي بچو ورته وایي چې ته څوک یې ځان تعارف ورسره وکړې مونږ د شعیب علیہ السلام لورګانې یو د هغې نه تپوس وکړې څوک دی ورته وایي څوک یې هغې وفرمایل زه موسی علیه السلام ما تاسې څوک یې ورته وفرمایل منګه د شعیب علیہ السلام لورګان یو موسی علیہ السلام ورته وی هغه شعیب علیہ السلام د مدین والا نبی او پیغمبر وی او هغه دی وی سي درته ویل وی دا حکم و فرمایلو چې ورته وی کور تراشا زما ملمشا موسی علیہ السلام ورته وی کورم کم ځای وی ورته وی زمون کور وړاندې دی پلارم بوډا دی ګنې هغه پتا پسې په خپل راغلی موسی علیہ السلام ورته وی تاسې ځئ زه روان یم ما ته لار ښایي دا دواړه جینکۍ چې وړاندې شوي دې کې یوه جنۍ د عمر نه مشره وه بله کشره وه موسی علیہ السلام ورته وی تاسې دواړه شاته شي ځکه زما نظر په تاسې لګي او زما نظر د الله امانت دی دا په بل چا باندې لګېدل حرام دي تاسې شاته شئ ما ته کاڼی غورځوئ که مانه لاره خطا کېدله وی ډېره ښه ده دواړه جینکۍ شاته روانې دي موسی کلیم الله وړاندې روان دی موسی علیہ السلام چې کله کور ته ورسېدلو موسی علیہ السلام ډډې ته ودرېدلو ورته وی اے جنکو تاسې وړاندې لاړې شئ کور ته داخلي شئ هغوی چې لاړ وی فرمایل بابا جانا مسافر خو بار ولاړ دی ورته دننه راځئ او ډېره پرده کوي کور ته چېرته راځي هغې موږ ته ویل تاسې ما نه وړاندې وروستو سئ نو دلته به څنګه راشي وی ورته وی چې زما پلار وی چې راځه او پرده ده کور کې ستر شوی دننه راشئ شعیب علیہ السلام د موسی علیہ السلام استقباله کې را پاسېدلو موسی علیہ السلام ته وی مصر نه راغلی وی او چې مصر نه راغلم کوم ځای نه راغلی د مصر نه مصر کې څوک حاکم دی اوس ورته ویلې مصر کې حاکم فرعون دی وی ښه ظالم فرعون چې ځان ته رب اعلی ویلې وی او د هغې وی ښه ډېره ښه ده څنګه راغلی ټوله واقعه ورته بیان کړه شعیب علیہ السلام ورته وی ډېره ښه ده موسی علیہ السلام سسي پسې لاړو بهر ته لورګانې ورته دواړه کېناستې بابا جانه یو مزدور په کار دی موږ هم نور مال نشو سره ولی بس ده سره خبره وکړه اوس هغوی ته څه پته لګي چې دا د وخت نبي دی دا به زما خاوند جوړېږي دا پته ورته نه لګي بس مزدوري به کوي در سره وایي ډېره ښه ده ورته وایي داسې چل دی الله ډېر غیرتي باچا دی موسی علیہ السلام سره غم د سو چې پناه به چېرته اخلم 302 مې مصر کې وکړه کوم ځای کې به اوسېږم اوس الله ورته د کور انتظام کوي چې تا زما د مظلوم بنده امداد کړی تا د ظالم نه خلاص کړی زه به استاد ته نجات در کوم زه به استاد دا یاد ساتئ ګوره چې چا د مظلوم امداد وکړو الله به د دې امداد کوي موسی علیہ السلام خو دې دپاره نه تللی مدین ته چې په ټور باندې تللی ټور مور نه و موسی علیہ السلام په دې تللی چې خدای کوم بس د شپې ځای نشته دا خو شپه راغله
څومره وخت په لاره تیر کو خو زه د لارې وي دا خو کله راغی اوس په دې کوي نه کوم خوازي الله رب العالمین د شعیب علیہ السلام پړکی واچول ورته وی اے موسی اے د عمران زویا اے د مصر اوسیدونکیا خبره داسې ده کما سره مزدوری کول غواړي زبرځان سره مزدور کما ورته وی ډیره خدا ز مزدوری کوم شعیب علیہ السلام تو فرمایل ورته وی دا راته وایا چې نکاح دې کړی د کنا او ورته وی اے د خدای پیغمبر زه خو د غربت د وجنا بنی اسرائیلو یو ظلمه الګ پاتې شوی نه دی فرعون ټول لکان حلال کړی دي ما خود عمر وکړ چې الله رب العالمین د فرعون په کور کې اوساتلم مخې ته دغه امتحان راغی زدل ترالم یوم مور دا یوم رور دی یوم خور دا او زتی دل ترالم موسی علیہ السلام ته فرمایل لور در کوما خو ما سره به اته کاله ګډه سره ګډه برا سره اته کاله سره اوس د الله نظام ته ګوره د اته کاله ولی هم دسه مور کولای شو د موسی علیہ السلام خپل ولی کې غرض نه دی د موسی علیہ السلام یو کور پیدا کیدو کې غرض دی چې کور می پیدا شي موسی علیہ السلام ته وی بس دا د کور دلته ته اوسېګا امام ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی وی موسی علیہ السلام سره نور غم نو د دې غم چې خدای پاک اوس شه انتظام وشي چې دلته پاتې شمه نو الله ورته هغه سوا فیصله وکړه چې کوم د موسی علیہ السلام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی وی د موسی علیہ السلام په لکه دا چې خدای مال شپک کاله وکاله پنځه کاله یو کال څوک پناه راکړي هغه ورته ویلي اته کاله په ما سره مزدوري کې ویل ډېره ښه ده موسی علیہ السلام ویل ډېره ښه ده او شعیب علیہ السلام ورته وی که یو دوه دې په ورسېوا کړه لا ښه ده لس کاله به شي وی ډېره ښه ده دوو کې به دې اختیار وي او اته به را سره تېرې ویل ډېره ښکلې خبره ده بس نور غرض التق واقعا پرېږدم موسی علیہ السلام بیا راغی واده مو شو هر څه وشو بیا واپس را روان شو د تورات شریف په ورکړه کې یو خبره درته کوم مقصد مې د دې امت د فضیلت دی چې دا امت غوره دی ولې غوره دی موسی علیہ السلام راغی نبوت ملاو شو هر څه وشو هغه ځان ته خبره شوه موسی علیہ السلام ته چې کله تورات ملاو شو دغه خبره ته راځم اوس تورات چې څنګه موسی علیہ السلام ولیدلو تورات کې ډومبۍ کرښه چې پړاو کړله موسی علیہ السلام ګوري امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي موسی علیہ السلام یا الله په دې تختو کې لیکل ګورما یا الله دا لیکل په دې تخته کې دی خدایا چې یو امت ته هغه داسې امت ته چې خلق تبادنی کو دعوت ورکي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر داس یو امت ته چې خلق تبادنی کو دعوت ورکي بدین بخلق من کوي موسی علیہ السلام دعا کوي یا الہ العالمین خدای دغه امت زما د پاره ما تراکا الله رب العالمین وتو فرمایل اے کلیما دا استاد پاره نه ده دا امت د آخر الزمان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د احمد مجتبی امت ته بل کرخه اولید لا تورات کی ګوري موسی علیہ السلام الله ته به لا سن برکل یا الله دویم کرخه ګورما چې داسې امت ته آخر کې چې دا وی سينو کې به الله رب العالمین ما خپل کتاب لیکلې وی غیر دو لیدلو نه بزما کتاب لولي زما کتاب ورته یاد وی موسی علیہ السلام فرمایل یا الله دغه امت ما تراکا الله رب العالمین فرمایل دا د احمد مجتبی امت بیا موسی علیہ السلام درې مکر خپړو کړلا درې مکر خ کی دالی کله شوی دی چې د آخر الزمان امت بداسي وي چې هغه صدقه خپل خوړلې شي دا غوي صدقه بل سره خوړلې شي دا غي صدقه خپلم خوړلې شي بل سوګم خوړلې شي موسی علیہ السلام وی الله دا عجیب امت ته خدایا زما خدا سے امت ته زما صدقه د نور امتونو صدقه
کله بچ نور امتونو صدقه وکړلا نو ور باندې به اور راغې میدان کې به کې خودلا اور براغه چې د چا صدقه به او خړلا او به سیزلا او به ول دا صدقه قبول ده چې د چا به پاتې شولا اور به د اسمان نرانغه هغه صدقه به قارغانو مارغانو سپوچ کم نه او خړلا ټول قوم کې به بدنامو یا الله دا څنګه امت خدای دې چې دا غوي صدقه به محفوظ ساتل کی که خپل خوري که په بلی خوري او کني خوري بس ځانته دي کی بلته دی ورکی خو سوزي بنا موسی عليه السلام ول خدایا دا امت ما تراکا الله ورته وی نادا د احمد مجتبی ټول وی صلی الله دا امت د چا د احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم موسی علیہ السلام حق حیران شو شي الله دومره لوی شان دی الله تا ور کړی دی نبی ته دا خوري لوی شان تا ور کړی هغه کلیم الله ګوره ورتا څومره تکالیف برداشت کړي هغه نبی صندوق کې ګورا هغه نبی مدین ته تلو ته ګورا هغه نبی التبیا د غربت شپې تیرول ته ګورا هغه نبی پانو خړو ته ګورا هغه نبی چې الله ور سره خبرې کوي موسی علیہ السلام سره الله خبرې کوي موسی علیہ السلام ته څومره شان الله ور کړی قسم دې چې خپل امر سره خبري شوی موسی علیہ السلام د الله سره او چې چا ورته ویلي زما د پاره تاسو غاغې د پاره شوی دی یو بوډۍ زنانه ده د خپل خبره تر اعظم موسی علیہ السلام ته یو ځلې وای اے موسی علیہ السلام ته رب سره ملاويږي الله اکبر ته رب سره ملاويږي دام یا ساتي رب سره ملاوي دا څه نه دي سه بچ بس دو رکعات نه پل دیو کوم ما خو بیگانه جبرائیل علیہ السلام وکتلونه مې بل سو کتل نه دا ګرانه ده دا ګرانه ده جبرائیل علیہ السلام تعالی هغه د پاره سکړی نه دي دنیا کې بزان اخري پښتانه یو ټکه وي ډېر قیمتي ټکه دی وای چې اخري د ځان غوخي را بوړي د ښکار غوخي شپکه دی الله ته او جړل نو به ډېر څه ملاويږي او ډېر څه په جړا کې دی ګوره ښا موسی علیہ السلام ته داخله وي ته قاسم زی الله سره د راز وی خبري وی زما یو درخواست دی بډای ورته وی زما یو درخواست دی وای څه درخواست دی اے موسی علیہ السلام چې کله لاړې الله ته زما فریاد یوسا څه فریاد دی اے د موسی رب زما فریاد دادې موسی علیہ السلام ته وی زما رب ته وایا چې اے زما رب دا بوډۍ زنانا دی غواړي چې زه صدقه وکما زه الله په لار کې سور کما وس مشته دینا موسی علیہ السلام مبارک ورته اے رب کریما یو بوډۍ زنانا دا درخواست کړي ده خو سیلاس کې شته دینا موسی علیہ السلام مبارک ته فرمایل ورته اے زما کلیما زما په محبوب آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لزلی درود شریف وای دا غینه با چې څه دعا غواړي زبې دعا قبول کما موسی علیہ السلام آگی بوډۍ ته فرمایل الله وی زما په حبیب درود وایا دې زنانه درود ویل به تپوس کې اې دا الله کلیما دا پیغمبر بسوکوي چې دا په پچا باندې درود وي دا به مکه مکرمه کې پیدا کیږي دومره لوی شان دی په تختو کې دا خبره موسی علیہ السلام ولیدله مقصد مې دا چې د نبی علیہ السلام شان التم معلوم شو تختو کې یو خبره بلم وا هغه دا تختې کې ګوري موسی علیہ السلام وي اے رب کریما تختې کې او بل کر خدا دا چې د آخر الزمان پیغمبر امتیان ارادو کی زب جمعه جوړو ما زبا د خدای پر رضا باندې 10 روپے ورکو ما دې چې کور تلاړو هغه 10 روپے پیدا نکړلې لیکن یو فرشتہ لګې دا د دې په عمل نامه کې د 10 روپو ثواب ولیکي سو ثواب ولیکي د 10 کله چې کور تراشي بیا هغه پیسې نوي خو ثواب الله ختمینا او چې کله کور نه لس ورکی نو یا به ورته الله رب العالمین وي زه ورته په سل باندې بدلی ورکوما یا به ورته چې کوم دې پوسو باندې بدلی ورکوما یا الہ العالمین زما امت
کډیر ارادي د نیکی او کی الله خو چې نیکی کړي نوی ته ثواب نه ورکې وای آو لیکن دی امت تا بغیر د کولو نه په ارادي باندې ثواب ورکې په ارادي باندې څه ورکې ثواب ورکې نو یا الہ العالمین خدای دغه امت تا الله دغه امت ما تراکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک و تعالی فرماینا دا د احمد مجتبی امت ته داستانه ده بس موسی علیہ السلام الله تکي ناستو یا الہ العالمین حافظان دم دویوی مفتو کنے کئی دم ملاوی دلو والا دویوی یا اللہ سینی دی غیر دلی دلو نا قرآن لولی یا الہ العالمین خلق تب تأمرون بالمعروف علاوی خلق تب نیکو باندی امر کئی بدون بخلق من کئی دمرلوی شان دی اللہ ورکڑے دے صدقی پا اور نسیزی صدقی اللہ تقبلے یا الہ العالمین دغه امت چې ما ته نه راکې نو زما یو درخواست دی درخواست می داده یا الله ما په دې امت کې راولا استاد خو خنن استاد خو خدا بس دی باندې سوچو کوي قول د امام قتاده رحمت الله علیه راغسته چا دی مظهری راغسته تفسیری مظهری معزز کم آیات باندې والقى الالواح واخذ الالواح آیات باندې اخذ الالواح باندې بیا وګورئ مکمل واقعا راغسته دا معنی په ترتیب کې تقدیم تاخير راغلی لیکن هغه مفصل راغسته معزز خبر ادا د امت تنندا سوچ پکار دی چې موسی علیہ السلام وی خدای ما په دې امت کې راولي او زه چې پرز د قیامت باندې موسی علیہ السلام مونږ ته وګوري چې ما خو تاسو په امت کې د نبی علیہ السلام ځان شاملولو دا تاسو څومره بدرنګ د الله مخ ته ودرېدلې دا ولې بنی اسرائیل ته بسوي پرز د قیامت باندې غلا من کو دروغ منغو اے مظلوم را نه پات نه دی مظلوم چیرته چې مظلوم دی هغه من ازارو چیرته چې غریب دی هغه من کړهو چیرته چې مظلوم دی په سر خو ورتلاس نګدو زړه نه ځان پسې ازارو باسو په ایمان وای موسی علیہ السلام الله ته وای رب کریمه تا ته پزماګه باندې کم سره ډیر ګران دی الله ورته اے کریمه ما ته پزماګه باندې هغه سره ډیر ګران دی چې د مظلوم معاونت کوي د مظلوم امداد کوي موسی علیہ السلام ورته وی زمانم د تډیر ګران دی وی او موسی ته چې ما ته ګران پدی وجره ته ګران چې د مظلوم امداد کوي معززو نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک ما سره ځان جنت کی گوانډي کول غواړي د مظلوم امداد دی کوي د نیکی ترغیب دی خلقو ته ورکوي رونو دا خو کولای شي اذان شو ستارور دی مونږ نه کوي ستارور دی مونږ گزار نه دی ستا وراره دی مونږ گزار نه دی ستا خوره دی مونږ گزار نه دی ستا ټبر دی مونږ گزار نه دی ورته دا مکوا مونږ کله اول کې یو منځبانی به اتیا زره کاله جهنم کې غټه خوري تیله ورته بلکه ماچسنا ورته بچي په دې لاس اونی سا زما او صاحب بچي چې مزدوري تلال نشي پروان په نشتا نه پورز د قیامت به موسی عليه السلام وي چې ها اما خو چې کم کتلو نه خدا نه دي اخو بلال دی اخو عمار دی اخو یاسر دی اخو چې کوم دی بیا دغه خلق دی الله کریمه نه معززو د موسی علیه السلام امتحانات دومره تکالیف باوجود د دینا نبی دو وقت باوجود د دې سره چې نبی هم دی کتابم صاحب کتاب هم دی او بیا ورته الله رب العالمین څومره شان ورکړي هغه وي ما دي امت کې راولا ولې دي امت کې څه صفات دي امر بالمعروف نهي عن المنکر امر بالمعروف نهي عن المنکر دا به کوي دارنګ کوم دی به مظلوم امداد کوي دی به صدقات ورکوي د الله په لار کې دی به کوم دی امیش ته پاره د نیکو ترغیب بل تور کوي خپل بم نیکی کوي دانا چې خپل نه کوي بل توي بیا پاږي کې اثر نه وي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين